بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د الله رب العزت په توفیق سره او داغه په رحم او کرم سره من د کتاب عمدة الاحکام په درسونو کې د مانځه مسائل بیانول او په هغې کې موږ باب شروع کړی و، بابو سجود السهو. باب دی په بیان د هغه مسلو کې چې هغه د سجده سهو سره تعلق ساتي او یو څو بنیادي خبرې بیان شوي وي، که مسلې پاتې دي. هغه دا چې سهو په عربۍ کې څه ته وایي او سجده سهو موږ ولې کوو، په دې کې حکمت څه دی، دا خبره ذکر شوې وه. بیا دا مسله بیان شوې وه چې د رسول صلی الله علیه وسلم په منځه کې د سهوه کېدو حکمت څه و. بیان شوې وه که نه وه بیان شوې؟ دا مسله هم بیان شوې وه چې ولې یعنی الله رب العزت هغه سهوه کو په منځه کې، هغې کې د امت دپاره هم ډېرې فایدې وې، حکمتونه پکې وو، هغه بیان شوي. بیا هغه اوږد حدیث بیان شوی د ابوهریره رضی الله عنه چې کله رسول صلی الله علیه وسلم د ماسپښین یا د مازدیګر په منځه کې خطا شو، د څلورو په ځای 2 رکعاته وکړو او بیا کور ته لاړ. نو بیا یو صحابي چې هغه ته ذوالیدین ویلی کېږي او هغه رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو یا رسول الله تاسو نه هېر شوي دي که نه مونځ قصر شوی دی؟ هغه وی نه ما نه هېر شوي دي او نه مونځ قصر شوی دی. بیا یې تپوس وکړو ملګرو نه، وي دا ذوالیدین چې وایي چې تا 2 رکعاته مونځ کړی داسې دا ګوتې او یا رسول الله دقه شان دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورمخکې شو، 2 رکعاته مونځ یې وکړو او سلام یې وګرځو. بیا د سلام نه بعد الله اکبر وي او سجده یې ولګوله، بیا راپاسېد، بیا سجده یې ولګوله، بیا راپاسېد او بیا یې سلام وګرځو. 2 سجدې ولګولې چې دې ته سجده سهو ویلی کېږي. دې حدیث مبارک یو څو خبرې شوي وي. دغه شان دې پسې بل حدیثو د عبدالله بن بحینه رضی الله عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه یو ورځ د ماسپښین په منځه کې د منځ دا قاعده یې را شوې وه، 2 رکعاتو نه بعد شي او ډایرکټ پاسېدو 3 رکعات ته. بیا اخره کې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله خلکو انتظار کو چې هغه به سلام ګرځوي، نو الله اکبر وي او سجده یې ولګوله، بیا راپاسېد، بیا سجده ولګوله او بیا یې سلام وګرځو. نو هلته یې سجده سهو د سلام نه بعد کړې او دلته یې دا 2 سجدې د سلام نه مخکې کړي دي. او ډېرې مسلې به انشاءالله نن بیانېږي، ډېرې اهمې. او ځکه زه په دې منځ کې د یو مسلې 2 تپوس کوم چې چا د هغې صحیح جواب راکړو یاد کړي نو هغه ته به یو کتاب تحفه کې ورکوو. دا ډېرې اهمې مسلې دي او یادول یې لږ ګران دی، خو چې سړی کوشش وکړي ورته اسانېږي. او سجده سهوه په هر چا باندې راتلی شي، انسان سهوه کېږي که نه؟ تاسو کې څوک داسې شته چې هغه نه سهوه کېږي؟ هر څوک سهوه کېدی شي. او چې رسول صلی الله علیه وسلم په منځه کې سهوه شوی دی، نو دلیل دی په دې باندې چې انسان باندې سهوه راتلی شي، که هغه بزرګ وي که نه، او که هغه تکړه عالم وي او که هغه ډېر تقوادار وي او پرهیزګار وي، دا سهو راتله دا د انسان فطرت او طبیعت دی، د عیب او کمی نه دی. عیب او کمی دا دی چې بیا دته دا پته نه وي چې اوس څه کول غواړي، دا عیب او کمی دی. خو دا عیب او کمی نه دی چې یو انسان په سهوه کې واقع شي او یا غلطي ترې وشي. ته یو انسان له څنګه دا طعنه به ورکوې چې یاره ته څنګه خطا شوې، هغه انسان دی. انسان خو مجموعه د دقې کمزورو دا چې یعنې دقې څومره کمزورتیا دي، نو په هغه خبرو کې یو دا دی چې په ده باندې هیر راځي او دی خطا کېږي او دی سهوه کېږي. نو ته خو څوک په دې نشي ملامته کولی، خو او زه تا په دې ملامته کولی شم چې کله د سره علم نه وي که نه؟
نشي ملامت کېدی ملامت یو بیا ځکه چې هغه عبادت چې هغه د اسلام دویم رکن دی او روزانه موږ پنځه وخته خو فرض کوو نفلي سنت څو رکاته موږ کوو او د هغې موږ ته پته نه چې زه خطا شم زه به څه کوم نو یقینا زه ملامته یم ښه سجده سهو مسایل تفصیلا به درته ذکر کوم د الله په توفیق سره او که پوه پرې نه شوئ نو یا به کمی زما په بیان کې زما طریقه به کمزوري د وضاحت او یا به کمی په تا کې په توجه سره به دې اورېدلي نه او د زړه په غوږونو به درته غوږ نه یې ایښودی دو کې به یوه وي درېیمه خبره نشي کېدی سجده سهو حکم د دې دا دی چې دا واجب ده یعنی یو انسان چې سهو شي او بیا د دې تپوس کوي چې دا دوه سجدې په آخر کې مستحب دي که واجب دي موږ ورته وایو واجب دي یعنی دا نه چې یاره که مې وکړه جو ثواب دی که مې ونه کړه نو څه پکې نشتي نه واجب دي وجه دا ده لکه یو حدیث کې داسې راځي صحیح مسلم کې دی صحیح بخاري کې هم دی رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ مانځه کې خطا شو نو بیا ده ووي انما انا بشر مثلکم زه ستاسو په شان انسان یمه انسا کما تنسون ما نم خبره یېرېږي څنګه چې ستاسو نه یېرېږي فاذا نسیتو فذکروني نو کله زما نه خبره یېرې شي ما ته رایادوئ واذا شک احدکم فی صلاته دې ته غوږ کېږدي په تاسو کې چې څوک په مانځه کې شکي شو فلیتحر الصواب نو دی دې پکې د کومه چې صحیح خبره ده یعنی د دوو کې خطا دی او شکي دی کوشش دې د هغې د لټونو کې فلیتم علیه او په هغې دې لمونځ پوره کړي ثم لیسلم بیا دې سلام وګرځوي ثم یسجد سجدتین بیا دې دوه سجدې ولګېدي چې هغې ته سجده سهو ویله کېږي نو امر پرې دی او امر د وجوب دپاره یې په اصل کې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسو په مانځه کې شک کې واقع شوئ نو څه وکړئ دوه سجدې وکړئ د دې لپاره نه وي چې دا مستحب دي چې امر پرې کړی دی نو دلیل دی د څه چې دا واجب دي دا به کې دلته دا مسله یاده کړه سجده سهو په مانځه کې چې موږ کوو د دې درې وجې دي ما ذکر کړی کمې شک زیاتې کمې څلورمه وجه نشتي بله یا خو سړی شکي شي مانځه کې یا یې کمې کړی دی او یا یې زیاتې کړی بل څه کیدی شي بل څه نشي کیدی او انشاءالله دا به راشي په خپل ځای کې چې شک کې واقع شي نو څه به کوې چې زیادت وکړي څه به کوې چې کمې وکړي نو څه به کوې دلته اوس دا مسله که یو سړی دا سجده سهو پرېږدي نو مونځ یې باطلېږي او که نه نو یو قول کم علما چې دې ته سنت وي هغو خو داسې هم سنت وي نو هغوی که سنت پرېږدي مونځ نه باطلېږي خو دې کې تحقیقي قول دا دی چې دا واجب دی چې څوک یې پرېږده ګناهګارېږي سجده سهو یو سړي پرېښوده واجب کار یې پرېښود نو دې سره انسان ګناهګارېږي ښه بله مسله چې سجده سهو کې طریقې دا ده الله اکبر به وویله کې کله سجدې له ځې الله اکبر به وی او د دې دپاره تکبیرة الاحرام نه وي تکبیرة الاحرام یعنې چې ته ودرېږې د مانځه نه بعد الله اکبر ووایې څنګه چې مانځه ته الله اکبر ووایې نه هغه شان نه وي مانځه کې که دننه سجده سهو کې د سلام نه مخکې او که د سلام نه بعد یې کې طریقې دا د همدقه شان په ناسته الله اکبر به ووایو سجدې له به لاړ شي یو دا مسله یاده کړئ دویمه مسله دلته دا ده چې تشهد د سجده سهو دپاره شتي او که نه ډېرې اهمې مسلې دي تشهد لکه څنګه چې موږ په اخرنۍ قاعده کښېنو تشهد وایو که نه التحیات وایو بیا درود وایو چې دا شتي د سجده سهو سره که نه نو دا یاده کړئ که سجده سهو د سلام نه مخکې نو بیا خو تشهد ته ضرورت نشته ولې ځکه چې تشهد خو ته مانځه کې ووایې که نه سلام نه مخکې د سجده سهو طریقه دا ده ته کېناستې په تحیات باندې دوه سجدې د دغه رکات هغه دې وکړې بیا په منځه کېناستې په قاعده کېناستې تشهد دې وي درود دې وي دعا دې وغوښته سلام به نه ګرځئ الله اکبر ووایه سجده ولګوه بیا الله اکبر راپاسې
بیا الله اکبر سجده بیا راپاسه الله اکبر ووایه بل تشهود ته ضرورت نشته تشهود خو ته ووایې که نه نه دی ویلی ویلی د نږدې وخت کې کوم 3 رکعته مخکې ویلی اوس د دې 2 سجدو نه مخکې نو د دې خو مسله نشته مسله کوم ځای کې ده سلام نه بعد چې سجده سهو کې بیا تشهود شته او که نه بعض علما دا وی سجده سهو طریقه دا ده سلام نه بعد چې کې لکه تا خو تشهود اول ووی د مانځه هغه و 2 سجدې بیا تشهود سلام دې وګرځ دلته ته د مانځه نه ووتې بیا به 2 سجدې ولګې او بیا به تشهود ووی او بیا به سلام وګرځي دا د بعضو علماو دا قول دی او دوی روایت پیش کړي د عمران بن حسین رضی الله عنهما وی چې رسول الله وسلم منځه کې سهو شوی نو بیا 2 سجدې د مانځه نه بعد ولګولې ثم تشهد بیا تشهود ووی بیا سلام وګرځه امام ابو داود امام ترمذي راوړی دا حدیث صحیح دی خو دې کې د تشهود دا ذکر چې دی دا د محدثینو په نس شاذ دی لکه چې دا روایت ډېرو نورو رواتو راوړی د هغو پکې تشهود ذکر نه دی کړی نو دې ته شاذ ویلی کېږي او دا یو راوي دی عبدالملک صرف د هغه په روایت کې دا راځي او زه به تاسو پوه کړم علم زده کول دا لازم نه دی چې سړی به یو خاص عمر کې او یو خاص دغه کې به یو بادام به ډېر خوري او لازم به چې دی 10 کاله په یونیورسټۍ کې تېروي او 8 کاله او 6 کاله چې سړی کوشش وکړي علم زده کول د عبادت دی او عبادت به د مرګه پورې کوي دا په هر عمر کې سړی زده کولی شي په هر طریقې زده کولی شي اوس ګوره 15 کسان دي 15 کسان دي دا 15 کسان یو قصه را نقل کوي د یو کس نه چې د هغه نوم عبدالله دی صحیح شو او دا 15 واړه ښه ثقه کسان دي دروغجن نه دي په دې 15 واړو کې یو کس په دې قصه کې یو ټکی زیات وایي او دا 4 واړې نه وایي څلور یې نه وایي دا یو پکې وایي دې ته شاذ روایت ویلی کېږي ولې شاذ دی څلور خو پکې دا خبره نه ذکر کوي او هغه 4 واړه هم ښه ثقه دي حافظه د هغوی هم برابر ده رښتیني هغه هم دي دروغ نه وایي څنګه دا یو ټکی دی زیات وایي دې ته بیا محدثین دغه ټکي ته شاذ وایي نه قبلوي دا ټکي ځکه چې نور راویان هم د دقه استاذ نه بیانوي هغو خو پکې دا ټکی نه ذکر کوي زه 2 ویلی وې دا ټکی په 15 کې 2 ویلی وې په 15 کې 3 ویلی وې خو دلته یو کس وایي او په مقابل کې 4 کسان دي ښه ثقه هغوی نه وایي اوس یې پوه شوي که نه داسې نه په سر د پاسه هم دا خبره تېره شي دا بعض عوام راشي داسې لنډ تپوس وکړي زموږ نه یاره وایي دا حدیثونو کې دا ضعیف او دا صحیح او دا څه قیسه ده نو ده دا مته وي چې بس په دغه 15 منټه کې دی په ټول علم باندې پوه کړه د حدیثو په علم د حدیثو ډېر ګران علم دی ډېر ګران علم دی او دومره الله رب العزت د دې حدیثو حفاظت کړی دی د حدیثونو ځکه دا موحي ده د دې الله رب العزت داسې حفاظت کړی دی چې د دې الله رب العزت داسې حفاظت کړی دی چې دومره اوچت علماو سړي وله پیدا کړي دي چې هغوی پکې د یو ټکي ته ګوري یو ټکي ته نو الله رب العزت ته په هغه علماو ټولو باندې خپل رحم وکړي او الله رب العزت ته موږ د هغوی په نقش قدم روان کړي دویم قول دا دی چې تشهود پکې نشته او صحیح خبر هم دا دی تحقیقي قول دا دی ځکه چې دې کې مضبوط روایت پکې نشته نو طریقه دا ده د سلام نه بعد چې سجده سهو کې تا سلام وګرځو تشهود به پوره کې دا بیا بل انتهایی کمزور قول دی چې نیم تشهود هلته وکړه نیم به دلته کې یعنې موږ خو دا وایو چې دې روایت کې خو دا دی چې تشهود دلته وکړو دلته وکړو بعض وایي نه وایي دلته به نیم کې او نیم به هلته پرېږدي دې باندې څه مضبوط دلیل نشته طریقه دا ده ښه اسانه تشهود به ته وایي اخره پورې سلام دې وګرځو د هغې نه بعد الله اکبر سجده دې ولګوله بیا راپاڅېدې بیا دې سجده ولګوله بیا راپاڅېدې بیا سلام وګرځو بغیر د څه نه
ته ډېر په تعجب ما ته ګورې څنګه ولې پوه نه شو که نه ذهن ته دې څه راغلو تشهد بیا وروسته نشتی او دغه به دلیل دی د عمران بن حسین د روایت خو دې کې دا ثم تشهد دا ټکی څه دی دا شاذ دی نو ځکه دا قابل قبول نه دی او که چا وکړه دغه علماو په قول عمل وکړو او تشهد یې ویلي او یاره عامي دی غریب دی نه څه خبر دی چې دا روایت څنګه دی څنګه نه دی خو وایې اورېدی چې یاره عالم ورته وایي چې دلیل کې داسې راغلي دی او دا طریقه صحیح ده ویې کړه مونځ یې څه دی وشي مونځ یې صحیح دی خو ګوره مونږ د الله د دین قدر به کوو د هغې باره کې به تحقیق کوو تپوس به کوو چې کله تا ته پته ولګي که چې دا مسله کمزورې ده دا صحیح ده د دې نه بعد بیا ته رانیوی کېږي پوه شوې که نه او چې څو پورې نه یې پوهه الله تعالی نه رانیسي یا دا چې یو سړی په خپله مجتهدي تکړه عالم و هغه په خپله تحقیق وکړي او د هغه تحقیق دې ته ورسي چې یاره تشهد شتي نو موږ دا وایو چې د اجتهاد کړی ده او په خپل اجتهاد کې خطا شوی ده الله به له اجر ورکوي الله یې نه رانیسي رانیوی کېږي هغه زدي انسان چې صحیح مسله ورته معلومه شي بیا وایي نه زه بیا هم نه منم هغه سړی بیا ملامته دی ښه بله مسله دلته دا یاده کوي چې سجده سهو د سلام نه بعد دې کله ولګوله نو بیا به سلام ګرځي سجده سهو چې د سلام نه بعد دې وکړه نو بیا به سلام ګرځي لکه حدیث د ابوهریره موږ سره تیر شو نږدې کې چې پای کې دا دي چې دغه عمران بن حسین هغه روایت چې دی په صحیح مسلم کې هغې کې دي فصلى رکعة ثم سلم ثم سجد سجدتين السلام نه بعد دوه سجدې ولګولې ثم سلم او بیا سلام وګرځو نو چې کله یې دا دوه سجدې ولګولې د هغې نه بعد بیا څه کې بیا به سلام ګرځي اوس راځو غټې مسلې له سجده سهو د سلام نه بعد به کوو که د سلام نه مخکې ځکه چې زموږ په ملکونو کې سجده سهو کله کوي سلام نه بعد او یو سلام ګرځي دې باندې هم څه دلیل نشته السلام چې ګرځي هغه هم طرفینو ته پوره سلام به ګرځي یو طریقه هلته دا ده چې سلام نه بعد بیا سجده سهو کوي او بعضو عربو ملکونو کې تاسو لیدلي چې هغوی سجده سهو ده سلام نه مخکې کوي سوال دلته دا پیدا شو چې یاره دا سجده سهو د سلام نه بعد پکار ده که مخکې پکار ده لنډ جواب ما دا درکولی شو قصه به مې ختمه کړې وی چې دوی مذهب جدا دی او زمونږ جدا دی خو بیا به هم تاسو نه پوهېدئ بیا هم تاسو په یو تیاره کې پاتې شوئ دا اوس څه خبره شوه چې دوی مذهب جدا دی او زمونږ جدا دی نه ته داسې ووایه عالم ته مفتي صاحب په ډېر احترام سره وایم په دې خو زه پوه نه شم چې مذهب جدا دی او دا جدا دی ته ما پوه کړه چې ولې هغوی داسې ووایي او ولې موږ داسې وایو علمي خبره وکړه منطقي او دا خبرې زړې شوي دي یا بعض وایي ته غلی شه ته لا د دې خبرو نه یې نو دا خو څه جواب نه شو چې ته یو کس ته وایي ته د دې خبرو نه یې چې مسلمان دی د خپل دین ورسره سوچ او فکر دی هغه به معلومات کوي په منبر باندې د ناس او یا د علم جامع چې اغوستې ده د هغه ذمهواري ده چې دله جواب ورکړي که ورته پته وي او که ورته نه وي پته نو ورته دې ووایي چې ما ته پته نشته بعض علما دا وایي سجده سهو به همیشه د سلام نه مخکې کې دا د بعضو قول دی چې دا مسله تفصیلا یې زده کړو دلیل د هغوی سره څه دی د څومره حدیثونو کې چې سجده سهو د سلام نه مخکې ذکر د هغوی دغه حدیثونه ذکر کوي دویم قول دا دی وایي سجده سهو همیشه د سلام نه بعد ده څنګه چې زموږ طرفونو ته کوي د هغوی سره دلیل څه دی هغه حدیثونه ذکر کوي په کومو حدیثونو کې چې سجده سهو د سلام نه بعد شوې ده خو د سوچ یو خبره ده ګورئ دوی نیم حدیثونه ذکر کوي نیم دوی ذکر کوي که نه که پوره ذکر کوي نیم دي که نه هغوی نیم حدیثونه بیانوي د خپلې مسلې دپاره نیم دوی بیانوي د خپلې مسلې دپاره ځکه دې کې تحقیقي او دریم قول دا دی چې کوم ځای کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام نه مخکې کړي ده هلته سلام نه مخکې کوم ځای کې چې سلام نه بعد کړي هلته سلام نه بعد څه مو خیال دی ټول حدیثونه باندې عمل ونه شو که نه
که زه دا وایم چې بھئی موږ خو سلام نه مخکې کوو ځکه چې دا دلیل نه دی، نو مخامخ سړی به راته ووایي چې د سلام نه بعد چې دا حدیثونه دي به نه څه کوي. هغه دا وایي همیشه د سلام نه بعد دی، نو زه ورته دا یم چې د سلام نه مخکې چې کوم حدیثونه به دې به څه کوې. نو یو بل پکې دا وایي چې لکه خو د پیغمبر پوره تابعداري وکړي که نه، کله داسې کوه کله دغه کوه. نو د ده د خبره کې وزن دی که نه دی وزن. اوس سوال دلته بل راغی که نه، دلته سوال دا راغی چې صحیح شو موږ خو په دې خبره پوه شو چې کوم ځای کې پیغمبر د سلام نه مخکې کړی موږ یې د سلام نه مخکې کوو، کوم ځای کې سلام نه بعد کړی موږ یې سلام نه بعد کوو. خو موږ ته خو د حدیثونو ټول نه دي یاد، نو موږ به اوس په د حدیثونو پسې ګرځو چې یاره څنګه خطا شوی ده، بیا یې څه چل کړی دی، څنګه خطا شوی دی، بیا یې څه چل کړی. دا خو دا کیسه ډېره ګرانه شوه که نه ګرانه نه شوه. دې کې شک نشته چې د هغوی په قول کې اسانتیا ده دغه دوو. ته یې دمه کړی همیشه د سلام نه بعد او همیشه د سلام نه مخکې، بلکل بېغمه شه چې څه قسمه غلطي راله سلام نه مخکې یا سلام نه بعد. اسانه ده که نه ده؟ خو دلته سوال دا راځي چې موږ خو غواړو چې د پیغمبر په طریقه عمل وکړو، خو دا به اوس حدیثونه که ته غواړي او دا کومه خطا وه دا کومه سهوه وه، عام سړي سره خو دومره علم نه وي، بلکې کله یو ملا سره دومره ډېر علم نه وي. نو زه درته دا مسله لنډوم او یاد یې کړئ چې کله هم په منځه کې زیاتې راغې، زیاتې، نو سجده سهو به د سلام نه بعد وي. ځکه چې څومره حدیثونو کې چې سجده سهو سلام نه بعد ذکر شوي ده هلته زیاتې راغلی دي. او چې کله د نه په منځه کې کمې راغې بیا سجده سهو د سلام نه مخکې. یو حال بیا هم پاتې شو، شک. شک په دوه قسمه وي، شک په دوه قسمه. ما چې ځان سره دا کتاب نه راوړی هسې مې نه راوړی ځکه دا مسلې یادول ګران کار دی. شک په څو قسمه وي؟ په دوه قسمه. یو هغه شک دی چې یو طرف ته هم ته مایله نه یې، ما 2 رکعته لمونځ کړی که ما 3، 2 دی که 3 دی، هېڅ درته پته نه لګي. طریقه دا ده چې دا 2 شو، لکه دا 2 خو یقیني دي که نه، دی په دې 3م کې شکي دی. کله چې تاسو مانځه کې شکي شوئ، شکیان شوئ چېرې زه په 3م کې یم که په 2م کې یم، نو ته څویم کې 2م کې، او سجده سهو به د سلام نه مخکې کې. دویم هغه شک دی چې سړي ته شک راغی چې 3م دی که 4م دی، خو نه بیا اندازه ولګوله چې نه 4م دی. څه خبره ورته رایاده شوه چې نه ما خو داسې وکړو، ما اوس سجده کې دا دعا ووایو، دا دعا خو زه اکثر په 3م رکعت کې وایم، او داسې خبرې موږ ورته وایو 4م دی. لکه چې هغه وایي 4م دی، او سجده سهو به د سلام نه بعد کوي. شک خو دواړه دی که نه؟ کم شک کې د سلام نه مخکې؟ نو هغه بل ته هم 2 او 3 دي. اوله کې کم کم باندې یقین چې د روز مې کړي دی او 3م ته او بل کې 3م ته خو 4م چې نه نه که موږ د 3م او 4م دقې شان تعبیر کوو که نه، نو بیا هم خلک په خبره نه پوهېږي ځکه چې هغه به په دقه 3م 4م کې نښتي. موږ ته لنډ داسې قانون ووایي چې موږ پرې پوه شو. شک کې شوي چې اوس زما 2م دی که 3م دی، که 2 وکړه سلام نه وروسته ته مسلې حل ماته بیانې. تاسو ټول صحیح وایي، ټول صحیح وایي، خو دې مسلې له یو قانون یې ښوده غواړي. نه بیا هم خطا شو، نه په هغه بل کې هم کمې رانیوی کېږي. لکه زه شکي شوم چې دا رکعت زما 3م دی که 4م دی؟ 3م دی. اوس به سجده سهو د سلام نه مخکې که وروسته به وي؟ وروسته به وي. ګوره ستا زه په خبره پوه یم چې ذهن کې د څه د خبره دی صحیح ده، دا ټول صحیح دي، غلط زه یم که نه؟ تاسو ټول صحیح وایئ، ټول صحیح لګیئ، دا صحیح تاسو ټول صحیح لګیئ، خو تاسو یو مسلې له حل اسان نشئ راویستی. زه درته ښیم شک په 2 قسمه. یو هغه شک دی چې ته پکې یو طرف له ترجیح نشي ورکولی،
نو په دې کې به سجده سهو د سلام نه مخکې یو هغه شک دی چې ته پکې یو طرف له ترجیح ورکولی شي نو دې کې سجده سهو د سلام نه بعد اوس پوه شو نو تاسو ټولو ما ته مسله حل کوله که درېیم دی او که څلورم دی که پنځم دی او که شپږم دی شک یا خو ترجیح ته ورکولی شي که ترجیح ورکولی شي نو سجده سهو د سلام نه بعد ده که ترجیح نشي ورکولی سجده سهو د سلام نه مخکې ده او پای کې ورسره دا ده که چې ترجیح نشي ورکولی نو دا کم سے کم رکعت چې دی دا یقیني دی پوه شوئ که نه دا طریقه په نورو عباداتو کې هم کېږي لکه ته طواف کې شکي شوې طواف کې ته شکي شوې چې دا زما پنځم چکر دی که دا زما شپږم دی او یو طرف ته هم ترجیح نشي ورکولی نو دا سویم شو پنځم شو ځکه چې پنځم خو یقیني دی که نه شپږم شکي دی اوس یې پوه شوې که بیا وویم نو سجده سهو د سلام نه مخکې کله دی چې کله شک کې یو لم ترجیح نشي ورکولی او دویم حال ورسره دی چې کله کمی وشي یعنې په دې دوو کې د سجده سهو د سلام نه مخکې سلام نه بعد ترجیح ورکولی شي او یا دې زیاتی کړی پوه شوئ که نه اوس دلته یو سوال زړه ته راځي دا به د فایدې دپاره ته ذکر کړم سجده سهو کمی وشو موږ سجده ولګوله دا خو واضحه ده چې دا سجده موږ دې دپاره ولګوله چې دا کمی پې الله پوره کړي پوه شوئ که نه خو چې دا زموږ نه زیاتې وشو بیا ولې موږ سجده لګو مونځ خو د ده پوره دی که نه مونځ کې څه کمی شتي نه مونځ پوره دی که نه دی پوره دلته چا شیطان ټکی وویځي بارک الله فیک یعنی کمی کې خدا موږ ته پوته لري چې ما نه کمی شوی لکه ما نه د منځ دا قاعده پاتې شوه دا لنډه صحیح شوه که نه لنډه قاعده ما نه مکمل پاتې ده هغه دوه سجدې چې ما ولګولې لکه ما چې دغه لنډه قاعده وکړه کمی پوره شو که نه خو په زیاتي باندې زه څه کوم مونځ خو ما پوره کړی دی خو په هغه پوره مونځ باندې زما نه زیاتی شوی دی دا سجده موږ دې دپاره ولګوله ځکه چې د شیطان خو دا کوشش دی چې دی په منځ کې کمی او زیاتی وکړي او دی خطا شي ترغیم للشیطان د شیطان ذلیله کول دي نو شیطان چې ذلیله کې اوس ګوره دا بله فایده یې لکه شیطان چې ذلیله کې نو د منځه نه بعد یې ذلیله که منځه کې دنه خو د ضرورت نشته که نه هغه کمی چې تا کړی دی خو په منځه کې دې کمی کړی دی که نه ځکه دا سجده سهو د سلام نه مخکې په کار دی ځکه دې سره مونځ پوره کېږي په دې نقطه پوه نه شو دا ډېره اهمه نقطه وګورئ او دا فرقونه او دا حکمتونه دا ته هله بیانولی کېږي چې کله تا ته یو سړی دا ووایي چې کله سجده سهو د سلام نه مخکې ده او کله وروسته ده ځکه چې لنډه قصه ختمه کړي نو هغه پکې تا ته دا فایدې نشي بیانولی ما نه په منځه کې کمی وشو صحیح شو ما نه په منځه کې کمی وشو دا کمی چې زما نه کم شوی دی دا د سلام نه مخکې پوره کول غواړي که نه سلام نه وروسته ځکه سجده سهو هم د سلام نه مخکې ده زما نه زیاتی وشو مونځ خو ما پوره کړی بیا هم دوه سجدې به لګې شریعت تا ته دا وایي دا به کې خو مونځ خو تا پوره کړی دی نو یې سلام وګرځوه بیا دوه سجدې ولګوه مونځ خو ستا پوره دی که نه که په منځه کې دننه ته دوه سجدې لګوې دا خو ته بیا زیاتي دوه سجدې لګوې او مونځ خو ستا پوره شوی دی ورسېدی کومه مسله باندې نه پوهېږې خیر دی راته وایې وایه موږ په دې پوه نه شو بیا یې ووایه ښه خلاصه د خبرې دا شوه چې موږ به څه کوو مخکې که وروسته داسې ووایه کله مخکې کله وروسته دی جواب دی بیا چې درنه تپوس وشي چې دا مخکې کله او دا وروستو کله نو بیا به دغه تفصیل بیانوي دا کوم چې تاسو اوس بیانوئ خو لنډ جواب یې دا دی تا نه یو کس تپوس وکړو چې یاره مولوي صاحب دا سجده سهو د سلام نه مخکې ده که وروسته ده ته به ورته څه کله مخکې ده کله وروسته ده خبره ختمه شو نو بیا به تا ته هغه ووایي کله مخکې ده او کله وروسته ده نو بیا به زیاتي او کمي او د شک مسلې له راځي ورسېدی به که نه ښه بله مسله اوس یو سړی په دې مسله نه دی پوه
یا پوهه دی زیاتې تی شی او سجده سهو د سلام نه مخکې وکړه، کمې تی شی او سجده سهو د سلام نه بعد وکړه. نو دا یاده کوي. اختلاف دلته ګوره د علماو په استحباب کې دی چې غوره طریقه کومه وه. نور که سجده سهو دی د سلام نه مخکې وکړه که وروسته دې وکړه دا جایز دي. نو په دې کې به چا سره جنګ جګړې داسې نه کوو چې ګریوان ته ورله لاس اچي. خو موږ خو به د مسلې مغز معلوموو که نه چې دې مسله کې څه چل دی. داسې لنډه خو یې نشو ختمولی چې د هغوی مذهب جدا دی زموږ جدا دی. نه، مسله موږ معلومه کړه، خو چونکې یو طرف ته د امت علما دا فتوا ورکوي او دی په هغو عمل کوي، دا یو او بل د هغه نورو علماو په قول عمل کوي، صحیح ده، دلیل خو دوی سره شتي. خو مستحب طریقه او غوره کومه یوه ده هغه دا تفصیل دی. هغه کوم یو دی؟ هغه دا تفصیل دی. نو کوشش دا پکار دی چې کوم ځای کې د سلام نه مخکې هلته د سلام نه مخکې، کوم ځای کې سلام نه بعد هلته د سلام نه بعد. او که په دې تفصیل چا احتیاط ونه کو الټی کو نو مونځ یې څه دی؟ مونځ یې صحیح دی. مونځ یې صحیح دی خو مستحب طریقه ترې پاتې شوه. او مستحب پاتې کېده وړه خبره، غټه خبره. اگر دا بعض راشي داسې په اسانه ووایي او دا پلانې کار خو سنت نه دی او سنت دی. نو ولې سنت یعنې د پیغمبر طریقه. څه داسې په حال اسانه باندې داسې وایي چې د پیغمبر طریقه ده جو ما پرېښوده؟ نه، کوشش به موږ دا کوو د مرګه پورې چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه پرېږدو. بله مسله دا ډېره اهمه ده او هر یو د بلې نه اهمه ده چې په منځه کې سړی دوه درې پیرې سهوه شي. نو چې درې پیرې سهوه شي څو سجدې به لګوي؟ ولې؟ نه نه، ولې؟ دی جواب کېدی شي. یو ګور بعضو علماو لا داسې ویلي وایي که غلطي چې کومه د ده نه شوې ده سهوه دا ټول د یو جنسي نو یو سجده ده، او که جنسي بدلي بیا ځان ظالموي سړی چې د غلطي هم جنسي. نه، جنس به ته څنګه معلوموي؟ یعنی ارکان او واجبات سوچ دې خط کړی دی، ارکان او واجبات او څنګه چې دی ورو وي لکه سنت مستحب او ده، نه هغو جنس څه ته وایي؟ ګوره د کم کمیس د کم غلطۍ سره چې د سلام نه مخکې سهوه کې دا یو جنس دی، د کمې غلطۍ سره چې د سلام نه بعد به سجده لګوي دا بل جنس دی. نو کمې او زیاتې، نو که د یو سړي نه دوه درې کمي وشو څو سجدې دي پرې؟ دوه درې کمي ترې وشو هغه سجده سهوه ده، ځکه چې ټول د سلام نه مخکې دې لپاره سجده سهوه. یو سړي نه کمې وشو زیاتې هم وشو، نو دوی دا وایي یو سجده سهوه مخکې ده بله وروسته ده. خو تحقیقي قول دی کې دا د دلایلو په رڼا کې که تا نه هر قسمه سهوه وشوه، که هغه کمې دی او که زیاتې دی، د هغې دپاره دقه دوه سجدې پوره دي. او دا د جمهور اهل علم فتوا ده، یعنې اکثر علما د امت هغوی دا دغه حدیث عبدالله بن مسعود په صحیحینو کې دی چې په تاسو کې یو سړی په منځه کې شکي شي، مونځ دې پوره کړي ثم لیسجد سجدتین، بیا یې دوه سجدې ولګوي. چېرته یو ځای کې دا نه دي راغلي چې یاره بیا که منځه کې غلطیانې دوه یو بیا دوه سجدې شو، نه، دی په یو مسنګ چې دغه ورو وي دی په یو منځه کې دننه خطا شوی دی. او مونږ ټول یو شان دی، مونږ ټول یو شان دی. لکه ګوره یو سړی د قسم یې وخوړو چې زما دې په الله قسم وي چې زه به د خالد سره روټۍ نه خورم، بیا سبا له بیا وي زما دې په الله قسم وي زه خالد سره روټۍ نه خورم، او بیا یې سبا له وي زما دې او څلور پنځه پیرې او بیا یې روټۍ وخوړه، په دې څو کفارې دي؟ یو. ولې؟ قسم یو دی، خبره یوه ده ټول. خو ده ووایي زما دې په الله قسم زه خالد سره روټۍ نه خورم، سبا له ووایي زما دې په الله قسم چې زه به د
خالد ګاډي ته نه خېژم. فرق شته که نشته؟ فرق شته. د روټۍ مو خوړه دی ګاډي ته مو وختو، څو کفارې دي؟ 2 کفارېږي. دا قسم جدا و او قسم جدا. اوس ورسېدی که نه. نو که د یو نه زیات پیرې سهو شي نو څو سجدې به لګې؟ ځکه 2 سجدې دي. ښه بله مسله، که یو سړی په دې سجده سهو کې سهو شو، داسې هم کېدی شي سجده سهو یې وکړه او په هغې کې څه شو؟ سهو شو، بیا پې بله سجده سهو نشته. ولې علما دا وایي، اگر که بعض یو څو علماو د امت دا ویلي نو بیا به کوي سجده سهو. هغه وایي دا خو تسلسل پیدا کوي، یعنې د کوم وخته پورې به نو خو تسلسل پیدا شو، که دی به لګیا نه. سجده سهو کې سهو کېدل د الله ته معاف کوي. بله دا چې رسول صلی الله علیه وسلم راغلی او د امت ته د دین بیانولو لپاره هغه دا مسله نه ده بیان کړې او هغه فصیح او بلیغ سړی و. نو موږ هم په دغه اکتفا کوو چې سجده سهو کې څوک خطا شو نو بیا پې سجده سهو نشتی، ځکه چې بیا خو به تسلسلي قصه به روانه وي. نو سجده سهو وکړه ای کې خطا شو، بیا سجده سهو وکړه ای کې خطا شو، بیا وکړه او بیا خطا شو، او تسلسل دی. نو مضبوطه دا خبره ښکاري چې سجده سهو کې چې خطا شوې بیا سجده سهو نشته. بله مسله چې مستحب کار په منځه کې پرېږدي نو سجده سهو به کوي که نه؟ مستحب لکه څه؟ نه لکه سنت څه دي په منځه کې؟ څه سنت ته اوس ته معلوم دي؟ سبحانك اللهم سړي نه پاتې شو. بل بعض اذکار ټول نه سورت تی پاتې شو د سورة فاتحې نه بعد. بارک الله فیک. رفع الیدین تی پاتې شو، امین بالجهر تی پاتې شو. 2 سجدو منځ کې رب اغفر لي اگر که بعض علماو ته مستحب وي، خو صحیح ده چې هغه واجب دي. خو الغرض د یو سړي د مستحب کار پاتې شو چې هغه واجب نه دی، په ده سجده سهو شتي او که نه. سجده سهو یو عالم ورته واجب نه دی ویلي، ځکه چې مستحب پاتې شوی دی، نو سجده سهو به یا مستحبي یا به مستحب نه وي. نو بعض ویلي مستحب دی. خو کوم سنت داسې خو موږ په منځه کې ډېر سنت پرېږدو، کله نه کله قصدن همدن نه پرېږدو. ډېر سنت موږ هم پرېږدو، که قصدن یې پرېږدو. یو دعا ویل سنت دی موږ یې نه وایو، بیا خو به په مخه موږ سجده سهو کوو. نه هغو دا وایي هغه سنت پرېښودو سره سجده سهو مستحب ده چې ته نور کله نه پرېږدي. بس سنت هغه دی چې سړی کله پرېږدي کله یې کوي، کله یې پرېږدي کله یې کوي. او بعض هغه دی چې سړی پرې تقریبا همیشوالی کوي. نو که دا قسمه سنت دې پرېښود بیا مستحب دی چې سجده سهو وکړه. خو دې کې هم تحقیقي قول دا دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه په مستحباتو کې سجده سهو نه ده نقل. او بله دا ده چې سجده سهو کله موږ کوو نو دا په منځه کې زیاتۍ کول دي که نه؟ دا زیاتۍ هله موږ له روا کېږي چې کله پې موږ سره دلیل وي. او دا سنت چې پرېښودو ده د منځه په واجباتو ارکانو کې نه څه کمی کړی او نه یې زیاتۍ کړی. پوه شوي که نه؟ نو چې د یو سړي نه سنت پاتې شو په منځه کې په ده باندې هېڅ هم نشته. مسله اسانه شو. بعض کسان تپوس کوي دا لکه ما نه زه یو دعا ویم ما نه پاتې شوه، یا زه په منځه ودرېدم ډایرک الله اکبر اعوذ بالله مې شروع کړه، بسم الله سوره فاتحه مې شروع کړه، سبحانک اللهم مې ونه، نو ته به ولې څه جواب ورکړې؟ مونځ صحیح ده، سجده سهو پې نشته، ځکه چې سنت کار ته پاتې شوی دی او په دې دلیل نشي چې سنت پرېږدي نو بیا به سجده سهو وکړي. ښه بله مسله، که یو سړی په نفلي مونځ کې خطا شي نو په ده باندې هم سجده سهو شتي. لکه د بعضو دا ذهن دی چې د سجده سهو به د کوم منځه دپاره؟ فرض منځه دپاره نه. لکه ته د شپې ویتر کې تا نه پکې یا کمی وشو یا زیاتی وشو، ته به سجده سهو وکړې. سهار د اشراق مونځ دی کوو
او تا نه یا کمی وشو یا زیاتې وشو ته به سجده سهو کوې. بله مسله دا یاده کړئ د جنازې د منځه دپاره سجده سهو نشتي. د جنازې د منځه دپاره سجده سهو نشتي. یو غټه مسله چې په دې باب کې راځي که نه ډېره پلنه مسله هغه دا چې امام که خطا شي مقتدي به څه کوي او که مقتدي ځان له خطا شي او په امام پسې ولاړي هغه به څه کوي. دا مسله لږه چینجنه مسله ده خو چې سړی په توجه سره واوري او اخلاص پکې نو انشاءالله پوه به شي. نو دعای قنوت څه دي پوه شو؟ دعای قنوت څه دي واجب دي که سنت دي؟ سنت دي. بلکې سنت طریقه دا ده چې کله به دا دعای قنوت وی کله به نه وي. دا چې پرېښوده دا هم سنت دي. ورسېدی بېګا موږ دا مسله ذکر کړې وه که څو نورو درسونو کې او تفصیلا موږ دا ذکر کړی و چې سنت طریقه دا ده چې کله به دعای قنوت غواړي او کله نه. ځکه چې د رسول صلی وسلم نه چرته هم دا نه دي ثابت چې هغه همیشه په وترو کې قنوت ویلی نه دي ثابت. چې څوک دعوه کوي ثابت دي کي. نو سنت طریقه دا د مکمل تابعداري د پیغمبر دا ده چې کله قنوت غواړه او کله نه. نو خو ده په سنت عمل وکړو نو دی به څنګه سجده سهو کوي؟ نو خو دقه ویم که ځکه موږ وایو چې تحقیقي قول دا دی چې دا واجب نه دی. ها د امام او د مقتدي مسلې ته راځو چې امام خطا شي او سجده سهو کوي مقتدي به یې تابعداري کوي که نه به یې کوي؟ کوي به. دا خو اسانه مسله ده. ولې انما جعل الامام لیؤتم به. امام دې دپاره دی چې د هغه دې څه وشي؟ د هغه دې تابعداري وشي. بله مسله امام سهو شو سجده ونه لګوله مقتدیان به سجده لګوي او که نه او مقتدیان به سجده سهو لګوي. ولې وجه دا دی چې دا سجده سهو په امام باندې ځان له لازم وه په مقتدیانو باندې ځان له لازم ده. نو د امام د دغې د پرېښودو د لاسه مقتدي خو دا نشي پرېښودی که لکه یو امام په منځه کې خطا شو موږ ته پته چې خطا شو او سجده سهو یې ونه کړه نو موږ ته خو پته چې خطا شوی دی که نه او په خطا کې ورسره زه وم که نه که نه موږ ورسره نه وو موږ ورسره ولي وو موږ مقتدیان وو د هغه په تابعداري کړو. اوس دغه سجده سهو په دم لازم ده په ما هم لازم ده نو موږ به څه کوو؟ پرېږدوی موږ به یې کوو. ها څنګه به یې کوو؟ دا دومره اوږده قصه چې ما وکړه نو امام ته خو ته منځه کې غږ نشي کولی سبحان الله دې ورته ووایي او هغه بریک نه نیسي. ما لږ ساعت مخکې تفصیل څه وکړو زیاتي کمي له راشه که نه اکله ته اوس بیانوم هغې له زه راځم چې کله امام د منځه نه جدا کېږي څه به کېږي مقتدي جدا کېږي څه به کېږي خو ته تادید یې وکړه او ځکه دا شریعت کې قاعده ده خو زه تطبیقوم نه شریعت کې دا قانون دی وایي څوک چې کوم شی د وخت نه مخکې غواړي سزا یې دا ده چې عوقب بحرمانه د دغې نه محرومه کول یې سزا ده. تا د وخت نه مخکې جواب وغوښتو سزا یې دا ده چې دا مسله ته بیان نه کړو نه تېرېږي به انشاءالله. لکه ګوره چې یو سړی راولګي خپل پلار مړ کړي د میراث دپاره میراث کې حصه نه رسي. ولې؟ ځکه چې دی یو شی د وخت نه مخکې غوښتو نو بیا درته حصه نه میلاویږي. دا داسې قانون دی نو تا تعدیه وکړه. دا به په دې کې پوره تفصیل کوو. موږ لنډه مسله دا بیان کړه چې مقتدي به د امام تابعداري کوي په سجده سهو کې. اول دا مسله بیان شو ځکه چې انما جعل الامام لیؤتم به. بله مسله دا بیان شوه چې که چېرته امام سجده سهو نه کوي نو مقتدي خو به یې کوي لکه چې دا کار په موږ هم لازم دی په هغه هم دی
اوس راځو بلې مسلې له مسبوق له. مسبوق چاته وایي چې د هغه نه رکات نیم پاتې شوی، د ده دا مسله بیا اوږده ده. او تاسو نه چې د دې شوي دي چې جومات ته راغلی او رکات نیم ده نه شوی، ډېرو نه شوي دي. نو زمونږ ټولو ته ضرورت دی، دې مسلو ته د امام هم ضرورت دی، دې مسلو ته د مقتدیانو هم ضرورت دی. او ځکه زه بار بار وایم چې دې منبر باندې څوک کیني، دې محراب ته څوک مخکې کېږي چې هغه سره کم سے کم دومره علم وي چې هغه د خپل لمونځ هم په یو رڼا کې وکړي او د عوام هم پوه کړي په دې مسله باندې. موږ خو دغې څه نه ګورو، موږ خو هر سورګي څه دی شاګول دی. موږ له په دې منبر یو سړی په کار دی چې هغه موږ ته د جمعې په ورځ یو دوه درې خبرې کوي. خوږ اواز کې دي کې خوږ اواز کې دا بې زیاتي شوه، دا بې زیاتي شوه. او یو سړی په کار دی چې هغه دغه ته مخکې کېږي محراب ته او موږ له جمع راکوي. بس اوس که دته قرآن یاد دی که نه دی یاد دی، قرآن صحیح وي که غلط وي، د ده عقیده صحیح ده که نه ده صحیح، د علم د سره علم شتي او که نشتي، نور چې کوم شروط دي مړه لرکه ورته شروط وږم راغستی. او ځکه زه اکثر ملګرو ته وایم ابوالعز یو څو عربو ملګرو سره ناست وم نو هغې کې هغه دوه چې دي هغه جومات کې امامان دي، خپلو علاقو کې عربو علاقو کې. نو هغه یې ووایي چې یاره وي زمونږ دا خلک ډېر ټیټ دي زمونږ جومات والا، نو که اخوا دېخوا کېږي د باندې شکایت کوي، که معمولي اخوا دېخوا کېږي وزارت ته شکایت کوي چې یاره دا سړی داسې دی دا دغه دی دا داسې. حق یې دی، نه راځي مانځه له دوه درې ورځې جومات خالي دی، دوی حق نه لري تپوس وکړي. خطبه کې ورته هغه څه نه بیانوي چې د هغوی ورته ضرورت دی، په دین یې نه پوه کړي، حق نه یې تپوس وکړي. خیر بیا هغوی به سره خبرې کولې چې یاره دا مسله یې او دا یو نیم سړی ډېر زیاتې کوي. ما ورته وایم دا چې تاسو پښتانه وئ بیا به مزې وي. وی ولې؟ ما زمونږ هغه بلکل غم مه کوه، هېڅوک درته څه نه دی، جومات مکمل پرېږده، تنخواه هله د سره راځه به که نه. دلته ډېر جوماتونه هېڅ شته دنیا، او هېڅوک یې دا تپوس نه کوي چې امام چې شو یا راغی یا ولې رانغی. دا تپوس هغه سړی کوي چې د چا سره د خپل مانځه قدر وي. لکه ګوره ماسپښین کې ته مخکې شوې، مازدیګر کې زه مخکې شوم، ماښام کې بل مخکې شو، ماسخوتن کې بل مخکې شو، د دې لمونځونو خوند وي؟ هېڅ خوند نه وي. او سړی داسې زړه کې دغه وي چې دا چې ور مخکې شو چې څنګه ولې کرر یې بل خو کوي که، خو چې یو امام دی د یو علاقې د یو جومات هغه خپله منزل راځي، هر ټایم ته به هغه پسې لمونځ کوې، ته د هغه د منزل ترتیب نه خبرې، ته د هغه د عقیدې نه خبرې، ته د هغه په قرت پوهېږې، دا لمونځ سړي له خوند ورکوي که نه. نو خبره ما دا کوله چې زمونږ خلک د دې خبرو لحاظ نه ساتي، او ځکه د بعضو بیا قاریانو نه او امامانو نه زیاتې وشي. زیاتې هغوی نه بیا په دې کېږي ځکه چې هغوی ته پته ده چې څوک تپوس کولو والا نشته. ښه که چېرته یو ملک کې داسې قانون کېږي او څه وخت کې پاکستان کې خبره کړې وه چې داسې یو نظام به وي، ټول خلک لارو ته راووتو، مولیان پکې راووتو چې یاره تپوس به کېږي، تپوس به کېږي، که جومات دی که مدرسه ده، دې کې څوک سبق وایي، څنګه یې وایي، کوم ځای راغلی ولې راغلی، دې هر څه به یو ریکارډ ښیي. دې کې څه شته یعنې ما پسې د یو کس راشي که نه اوس چېرې ما ته ریکارډ، زه ورته د ډر نیکه ریکارډ راوباسم، دلته یم دا مې سبق ویلی، دومره مې وخت شو، دغه یم که نه. خو چې په دې خفه کېږي په دې تپوسونو چې ما ته به دا نه وایي چې ته ولې نه راغلی، ته ولې رالې، تا ولې چوټي وکړه. یو خو یو نیم دا یو بعضې هغه قسم تنګول کوي، وایي چې یو سړی په مخه دا طریقې ده نو دا د خپله ذمواري نه پوره کوي. الله دې موږ له توفیق راکړي چې خپله هر قسمه ذمواري سرته ورسوو. ښه د مسبوق مسله چې رکات نیم ترې پاتې شوی، د ده مسله اوږده ده، تفصیل یې ته بیانومه یا لنډه ده، ځان سره یاده که. د امام حالات د مقتدي حالات د امام سره
عنوان یې دا که د مقتدي حالات د امام سره. اولنی حال دا دی د مقتدي د امام سره ټول لمونځ وکړو د اول نه د اخره پورې، او امام خطا شو او بیا امام سجده سهو وکړه، مقتدي باندې لازم دي دی به ورسره سجده سهو وکړي. خو ګوره مقتدي خطا شوی نه دا یاد کړئ، خطا شوی څوک دی؟ امام دی، خو د امام په تابعداري کې به دی هم سجده سهو وکړي. بله دا یو حال شو. دویم دا چې دا مقتدي مسبوق دی، مسبوق داسې چې د ده نه سمون شوی دی او امام خطا شو په هغه برخه کې کومه برخه چې ده د امام سره راګیره کړې ده، ورسېدی که دی د امام سره په دویم رکعت کې شریک شو، یو رکعت یې شوی دی او امام خطا شو په دریم رکعت کې، دی و که نه و؟ دی و. اوس به دلته څه کېږي نو دا یاده که که چېرته امام د سلام نه مخکې سجده سهو وکړه نو مقتدي به ورسره سجده سهو کوي که نه به کوي؟ لازم به کوي، ځکه دی خو تېوتی نه شي او بیا به خپل لمونځ پوره کړي، هغه چې کوم ترې پاتې شوی دی بیا به سجده سهو کوي؟ د سجده سهو کړې ده؟ کوم ځای کې کړې ده؟ تاسو چېرته ژوند کې داسې سجده سهو لیدلي دی چې هغه به درېیم رکعت کې د سجده سهو چېرته تاسو لیدلي چې هغه به دویم رکعت کې کېږي؟ ده چې دا کومه سجده لګولې دا د امام په تابعدارۍ کې لګولې ده، په ده سجده سهو پاتې ده. او زه دا خفه کېږم به نه، ګمان نه کوم، یقین سره دا مسله تاسو اکثرو ته نه وه معلوم. یعنې بیا درته وایم زه رالم جومات د امام سره په دویم رکعت کې شریک شو، امام په دریم رکعت کې خطا شو، زه ورسره وم، صحیح شو که نه؟ امام سجده سهوه د سلام نه مخکې وکړه، زه به ورسره لازم کوم ځکه زه خو د هغه نه مخکې پاڅېدی نه شم. ما ورسره سجده سهو وکړه، بیا هغه سلام وګرځوي، زه پاڅېدم یو رکعت مې خپل وکړو ځکه چې یو زما نه شی و، صحیح ده که نه؟ زه به بیا سجده سهو کوم ځکه چې سجده سهو د مانځه په اخره کې ده، په دویم رکعت کې او په دریم کې او په اولني کې چېرته هم نه کېږي. پوه شوي بې که نه؟ ښه. او که چېرته د امام د سلام نه بعد سجده سهو کوي نو بیا خو اسانه ده، بیا خو اسانه داسې ده چې کله امام زه د امام سره په دویم رکعت کې شریک شو، امام په دریم کې خطا شو او داسې خطا ته وشو چې هغه سجده سهو له د سلام نه بعد پکار ده، یا د هغه مولوي صاحب مذهب دا دی چې سجده سهو همیشه د سلام نه بعد ده او زه پسې ولاړ یم. الحمدلله ګوره موږ دا قصې نه کوو چې دې مذهب والا په دغه پسې مونځ نه کي او دغه په دوی پسې نه کي، په هر مسلمان موحد پسې مونځ کېږي. ښه، هغه چې کله سلام وګرځوو بیا سجده سهوي لته ځکه چې هغه سجده سهو د سلام نه بعد کوله نو دې ځای کې به زه پاسم. زه ولې پاسم؟ او سجده سهو ولې نه کوم هغه سره؟ د سلام نه بعد یې کوي او د منځه نه هغه فارغه شوی دی، هغه چې فارغه شو زه د هغه د امامتۍ نه ووتم، د هغه د تابعدارۍ نه ووتم که نه. سجده سهو هغه کوي د هغه دپاره دغه ځای مناسب دی، ما له لا دغه ځای نه دی مناسب، زه به سجده سهو کله کوم؟ وروسته به یې کوم. پوه شو به که نه پوه؟ دا صورت اسان دی په نسبت د کوم صورت؟ دا چې سلام نه مخکې سجده لګوي. پوه شوی به که نه؟ ښه. بل یو حال دا دی یو سړی راغی د امام سره شریک شو په دویم رکعت کې یا په دریم کې او امام خطا شوی دی په هغه برخه کې کومه برخه کې چې دی نه و، چې په دریم کې شریک شو نو په کومه برخه کې به خطا شوی؟ یا په اولني کې یا په دویم کې. تاسو به د خبرو پوهېږئ که نه؟ لکه دا بعض ملګري چې ګورم دقه شاباس لري، ما ته داسې ښکاري چې دی صرف ما ته ګوري او مسلې په سر له پاسه وړي. زه غواړم تاسو په دې پوه شئ، پوه شئ په ستاسو خیرخواهي دپاره چې دا بندګي د الله په یو رڼا وکئ. مسله ته اسانه
چې دا مسلې درته یادي که نه لکه اوس ما ته الحمدلله دا مسلې د الله په توفیق سره یادي دي زما هېڅ پروا نشتي که په منځه کې هر قسم غلطي را ما ته حل معلوم دی رڼا نه ده که تیاره ده خطر رالې منزل او خطا شو دا درته نه دي یادي کرر یې بل به کې کرر یې بل به کې چې دا به شوی او که نه به یې شوی اوس زه څه وکړم او دا خو امام د سلام نه بعد سجده سهو وکړه او منځه نه خو زه وتی یم نو دا سجده ورسره دلته ولګوم که اخره کې ولګوم او په هغه اولني صورت کې تاسو ټولو اکثر ووایې چې سجده سهو خو ده لګولې ده نو په اخره کې بیا سله لګوي که نه نو ته په یو شک کې پرېوتی او د جهالت دپاره د جهالت د بدي بیانولو دپاره دا شک پوره دی په شک کې ژوند تېرول دا بدي پوره نه ده چې د جهالت سړی دا بدي بیان کړي چې د جهالت نقصان دا دی چې ژوند به په شک کې تېری عبادت به په شک کې کوي الله دې موږ د جهالت نه وساتي ښه زه د امام سره شریک شوم په درېم رکعت کې امام خطا شوی دی په کومه برخه کې په اولني یا دویم رکعت کې دی زه ورسره نه وم صحیح شو که نه نو که چېرته امام د سلام نه مخکې سجده سهوه کوي زه به ورسره کوم که نه به کوم ولې به کوم لازم به کوم د هغه په تابعدارۍ کې بیا به امام سلام وګرځي زه به پاسم خپل لمونځ به پوره کړم او بیا به سجده سهوه نه کوم ولې به نه کوم زه په هغه برخه کې نه وم د کمې برخې دپاره چې د امام سجده سهوه وکړه اوس یې پوه شوې که دا کتاب ګوره هېڅ په اله اثار نه میلاوي دا مسلې زه اخره کې تپوس کوم د یو کس نه چې یو راته بیان کړي بیا ښه امام د سلام نه بعد سجده سهوه کې دا خو اسانه ده چې سلام یې وګرځو زه پاسېدم چې سلام یې وګرځو زه پاسېدم ما خپل لمونځ پوره کو هغه سجده سهوه کوله زه به اوس سجده سهوه کوم نه به کوم ځکه چې زه د هغه سره په هغه برخه کې نه وم په کومه کې چې هغه خطا شوی دی ښه دا ټول هغه حالات دي چې امام خطا شي اوس راځو دې لکه مقتدي خطا شي مقتدي نشي خطا کېدی خطا کېدی شي یو سړی دی د امام سره د اولني مونځ نه اخره پورې شریک الله اکبر د دې نه واله السلام علیکم ورحمت الله پورې دی د امام نه شاته دی یعنی ټول مونځ یې راګیر کړی دی او دی خطا شو سهوه ترې راله په ده سجده سهوه نشتي په ده سجده سهوه نشته دا اتفاقي مسله د امت الا که چېرته رکن ترې پاتې شوی نو د هغې دپاره بیا رکن معلوموي چې رکن څه ته وایي ځکه تاسو وایم چې علم دې وکړو په رڼا کې به لکه یو سړی دی یو کس دی سوره فاتحه ته هېره شوه او د موږ سوره جمعه کې دا خبره ذکر کړې وه چې سوره فاتحه رکن دی د ده نه هېره شوه او دی په امام پسې شاته دی اوس به څه کوي دی به وروسته د رکعت بیا کوي او بیا به سجده سهوه کوي ښه یو سړی دی په منځه کې سبحان رب العظیم ته هېر شو نشتی هېڅ پې نشتی هېڅ پې نشتی ځکه چې دی د امام سره ولاړو دا اول نه اخره پورې لمونځ د چا سره کړی دی د امام سره یې کړی سبحان رب الاعلی ته هېر شو چې دا واجب دی نو سړی و چې دا خطا دته معاف په دې ده او دا سهوه شریعت ورته معاف کړی ما ورته ورته نه ده معاف کړی دا ورته په دې معاف کړی ځکه چې دی د امام په تابعدارۍ کې و نو د ده دا مونځ داسې دی لکه د امام دا مونځ او امام خطا شوی نه دی پوه شوی پې که نه صرف مسله د څه ده چې هغې کې بخښنه نشتي رکن کې ځکه چې رکن دې ونه کړو رکات نه کېږي چې رکات دې ونه شو مونځ نه کېږي نو ځکه رکن کې بخښنه هغه نشتي ښه او چې کله مقتدي خطا شي او دی د اول سر نه په منځه کې نه دی شریک د اول سر نه منځه کې نه دی شریک نو دی به سجده سهوه کوي ځکه چې دی پوره د امام په تابعدارۍ کې نه و او وجه دا ده
که دی سجده سهو وکړي نو د امام مخالفت پکې نه راځي. پوه شوي که نه؟ لکه اوس زه په مانځه کې ولاړ یم، الله اکبر نه د السلام علیکم پورې زه امام پسې شاته او زما نه سبحان رب العلی هېر شو، دې ویل واجب دی، رکن نه دی. ځکه سجده سهو وکړم د امام مخالفت راځي که نه راځي؟ راځي مخالفت، ځکه شریعت ما ته دلته سجده سهو ماف کړې ده. خو که زه د امام سره په دریم رکعت کې شریک شوم او زه خطا شو، یا د امام پسې شاته خطا شوم یا هغه ما چې خپل ځان له 2 رکعته پوره کول په هغې کې خطا شوم، نو زه به سجده سهوه کوم. ولې؟ د امام مخالفت نه راځي، ځکه چې امام خو مونځ ختم کړی دا خبره ختمه شوې ده. پوه شوی که نه؟ داسې نه یې پوه شي. په دې به اکتفا وکړو. یو څو مسلې پاتې دي هغه به روان درس ته پرېږدو، صرف یو څو پاتې دي بس. زما او صرف یو ملګری په کار دی چې هغه ما ته د مقتدي حالات د امام سره بیان کړي. یو غر بل غر به نه ولو بیانولی شي؟ صحیح شو. 4 حالات پکې بیان کړه. که مقتدي خطا شي امام سره یو ځای نو ګوره تا شروع هغه بنیاد دې کمزوری کېښو. که تا شروع داسې کړی وی چې د مقتدي د امام سره 2 قسمه حالات راځي، یا خو به یې پوره مونځ راګیر کړی یا به د منځه یو برخه راګیر کړي. اوس د دې ځینې مسله صحیح راټینګولی شي. زه یې راته اسانه مزه یو مقتدي دی د امام سره پوره مونځ راګیر کړی دی او امام خطا شو، څه به کوو؟ امام تابعداري رکن و بیا نو بیا روات بالکل بل طرف ته لاړې. امام خطا شوی دی، مقتدي نه دی. که امام سجده سهو خدای ورسره وکړي نو صحیح دی. که هغه رکن کې خطا شو نو دی به ځان نه بیا څه بیا بل طرف ته لاړې. امام خطا شوی او دوست پوره مونځ کې داخل شوی نو که امام سجده سهو نه کوو نو ته به سجده سهو کوې. ته به سجده سهو کوې. خو دا مسله خو دا حال نه دی. دا خو موږ یو مسله ځان له مستقل بیان کړې وه. دلته چې موږ حالات د مقتدي او د امام بیانو نو امام سجده سهوه کوي. څنګه لکه هغه د سجده سهو دغه نه مخکې کوله، سلام نه مخکې موږ اوس سجده سهو کوو. که د سلام نه بعد یې کوله سلام نه بعد یې کوله نو موږ اوس مونځ پوره راګرځېدلی بیا به اوس هم کوو. بیا به ورسره هم کوو. ما مزه به دا وکړي چې ته به وایي چې بیا به ورسره نه کوو. چې پوره مونځ یې راګیر کړی دی او امام خطا شو، که سجده سهو د سلام نه مخکې ده او که وروسته ده خو ته به یې د امام سره کې. دا خو اسانه مسله وه. بس ما صرف دومره ووایي په دې ټولو خبرو کې. ته ووایه. که موږ چېرته د امام سره مونځ کوو په دې 4 وانه رکعتونو کې، که د امام خطا شو او سجده سهو یې کوله موږ به ورسره لازمي کوو. دا خو دې ورور بیانه کړه. یو هغه که موږ د امام سره نیم مونځ ګیر کړه، لکه دا 3 رکعته نه خرابي او د امام په دې اوله کې غلط شوی او که د امام د دغه د سلام نه مخکې سجده سهو کوله موږ به ورسره ځکه چې د امام تابعداري ده او موږ به واپس پاڅي به خپل مونځ به کوو، په اخره کې به بیا موږ سجده نه کوو. ځکه چې موږ خو نیو خطا شوي، امام په اوله کې خطا شوی د امام زمانه مخکې خطا شوی او مونږ ما وروسته په دې 3 رکعت کې راګیر کړه. امام د سجده سهو د سلام ګوره تا چې اول نه مسله بیانول تا پکې دا نه دي ویلي چې امام خطا شوی په هغه اولنۍ برخه کې مقتدي نه و، په نیمه کې راغی او مقتدي چې دی امام خطا شو مقتدي ورسره و او سجده سهو یې د سلام نه مخکې وکړه. موږ به ورسره دغه سجدې ولګو، د هغې نه بعد به پاسو خپل لمونځ به پوره کړو او بیا به دغه 2 سجدې وکړو، ځکه چې هغه سره خو موږ وکړه. دویم دا چې سجده سهو د سلام نه بعدي چې موږ د امام 3 رکعته وکړه، د امام زموږ نه مخکې خطا شوی ته هغې له لامزه موږ فی الحال په هغه ځای کې یو چې موږ د امام سره په دغه برخه کې خطا شوي کومه برخه کې چې ورسره موږ یو. صحیح شو که نه؟ نو موږ به اوس او سجده سهو امام د سلام نه بعد کوي. موږ به سجده د سلام به نه ګرځو، ځکه چې
چې د امام د تابعدارۍ نه موږ ووتو خپل مونځ ته به پاڅېږو خپل مونځ ته به پاڅو اخره کې به بیا به د سلام نه بعد سجده سهو وکړو صحیح شو اوس مقتدي راغی او امام خطا شوی دی دا مقتدي ورسره نه و بیا به موږ د امام تابعدارۍ ته ګورو لکه د سلام نه مخکې سجده سهوه کوله موږ به ورسره کوو او که نه یې کوله سلام وګرځه موږ به ترې پاڅېږو اخره کې به بیا موږ سجده نه کوو موږ به بیا نه کوو ولې به نه کوو ځکه چې موږ د امام تابعدارۍ موږ په هغه برخه کې نه او د امام تابعداري ورسره نه یعنی د امام تابعداري کې خو څه خلل رانغی که نه سلام باندې د مانځه نه وتی دی اگر که څه کمی زیاتې پکې بیا مو خو زه خیر دلته قلم پروت و چې شو دا اشتي دی دغه راکړه به صحیح دا زمونږ هغه نوی کتاب دی حیات القلوب ستاسې نوم دی سعید الله يرحمك الله. بارك الله فيكم. إن شاء الله باقي مسائل راروان درس تفريد والله رب العزة من فوقي بدين باندي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.